کتاسو هم د سعودي عرب نه پاکستان ته په خریټ باندې پیسې لیږل غواړي وطنوالو نو یو نوې اپ می درته راوړی دی کم چې ډیر زیات بهترین ریټ ورکوي او په دې کې دننه چې کم دی ډیر ښه انعامات هم ورکوي وطنوالو په دې ویډیو کې به دا اپلیکیشن منګه انسټال کوو خپل اکاونټ به پکې جوړو چې په دې کې به اکاونټ څنګه جوړیږي په نیکسټ ویډیو کې به درته بیا زویم چې په دې کې به منګه پیسې څنګه اډ کوو پیسې به پاکستان ته څنګه ورلیږو او ها په هغه ویډیو کې به درته دا هم وایم چې جیس کیش ایزی پیسې ته تی پیسې زی او کنه زی ځکه چې زه پکې ځان له اوس په خپل باندې اکاونټ جوړوم نه دا غې نه پس په ماته اندازه لګي چې د دې اپ نه ایزی پیسې او جیس کیش ته پیسې زی او کنه زی راځي وطنوالو په نننۍ ویډیو کې به طریقې زده کوو چې به دې کې موږ خپل اکاونټ څنګه ريجستر کوو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به درته بیا زویم چې دا غې نه موږ ټرانزیکشن څنګه کوو راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کوو که ویډیو مو خوښیږي ویډیو سره لایک شیر کوئ دین علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ زه به درته په خپل باندې ریپلای کوم دې دپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کوئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR دا څنګه چې ما تاسو ته په سکرین باندې شو کړی دی هم دغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولنی ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ کله چې تاسو ویب سایټ کولاو کوئ بیا په دې سرچ کې تاسو ولیکئ سرچ کوئ دا اولنی کم لاین چې تاسو ته شو کیږي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ لاندې به سکرول کړئ دې ډاونلوډ اپ باندې به تاسو کلیک کړئ او د دې ځای نه به تاسو دا اپ انسټال کړئ چې کله تاسو اپ انسټال کړئ نو تاسو ته به دا انټرفیس شو کیږي دا به تاسو د دې بره ځای نه مکمل سکپ کړئ دلته کې به تاسو خپل د موبایل نمبر ور واچوئ د سعودي عرب بیا به دا کنټینیو کړئ دلته به خپل د اقامې نمبر ور واچوئ لاندې به خپل ډیټ اف برث ور واچوئ بیا به دا کنټینیو کړئ ستاسو نمبر ته به OTP راشي هغه OTP به دلته کې انټر کړئ دلته کې به تاسو خپل پاسکوډ کریټ کړئ کله چې تاسو دا اپ اوپن کوئ بیا تاسو نه به دا پاسکوډ غواړي ښه بیا به دا کنټینیو کړئ دلته کې به خپل پاسکوډ دوباره ورکړئ دې نه پس به تاسو خپل نفاذ کولاو کړئ دا به ایکسپټ کړئ دا به پروسیډ کړئ تاسو له چې کم نمبر هلته درکړی هغه به دلته کې انټر کړئ د نفاذ پاسورډ به انټر کړئ ستاسو د پیس ویریفیکیشن چې وشو بیا به دا ریټرن ټو انجاز کوي دې ځای کې به اوس تاسو خپل ډیټیلز ورغورځوئ مای ټایټل کې به تاسو MR واچوئ میرټ سټیټس کې که تاسو سینګل یا سینګل ور واچوئ که میرټ یا میرټ ور واچوئ جاب سیکټر کې به تاسو پرایویټ ور واچوئ جاب پوزیشن کې به تاسو چې صحیح عقب ور واچوئ سورس اف انکم کې به تاسو سیلری ور واچوئ دلته کې به خپل امپلویر نیم تاسو د کمپنۍ چې سنومي هغه ور واچوئ منتلی انکم کې به تاسو چې څومره تنخواهي نو تاسو به هغه ور واچوئ او دا آر یو ټیکس ریزیډنټ نو په دې کې به تاسو دا په نو باندې دی دا به تاسو په نو باندې پرېږدئ او دا به بیا تاسو کنفرم کړئ دا به لږ شانتي لوډینګ وکړي تاسو کتی شئ چې یو اکاونټ انډر ریویو یور ویلیټ از آلموسټ ریډي یو کین ریسیو او SMS وین یو ډن وایي موږ به تاسو ته SMS وکړو کله چې ستاسو اکاونټ مطلب دوی انډر ریویو کوي دوی ګوري د هغې نه پس په بیا نو بره تاسو کتی شئ موږ ته میسیج هم راغی دا اوس موږ کلوز کوو نو دلته کې چې تاسو کم پاسورډ کوډ ورکړی هغه به انټر کړئ ما خپل پاسکوډ ورکړو ښه نو وطنوالو زموږ اکاونټ چې کوم دی هغه تیار شو دا تاسو کتی شئ چې زموږ ته SMS هم راغی دا تاسو کتی شئ ټیک ده اوس زموږ اکاونټ چې دی هغه انډر ریویو کې دی نو وطنوالو چې کله دا اوپن شي د لږ ټایم نه پس تاسو اکاونټ چې دی هغه اکټیو شي په دې کې به بیا تاسو ټرانسفر څنګه کوئ پاکستان ته به پیسې مطلب په دې کې به موږ ټرانسفر څنګه کوو پیسې به پکې څنګه جمع کوو اکاونټ به پکې څنګه ایډ کوو نو په دې باندې زه سټیپ بای سټیپ تاسو ته ویډیو کوم ویډیو سره لایک شیر کړئ د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان که ستاسو بیا هم څه کوېسچن وي نو زما نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ